نن ورځ کې یو ملګرو دوه یو تپوس کړی دی او د تپوس ضروري دی چې د هغې لږ وضاحت وکړی شي. هغه دا دی چې وایي ډاکټران وایي چې خپلوانو کې ودونه مه کوئ ځکه دې کې بچی نقصاني پیدا کیږي او وایي بیا وایي چې دا په حدیثو د محمد رسول الله علیه السلام کې هم د دې نه منع راغلی ده. آیا د دې خبرې حقیقت څنګه دی چې په حدیثو کې د دې نه منع راغلی ده او که نه ده راغلی؟ الجواب، اصل دا دی چې اله العالمین دغه صفت دا دی چې دا خالق دی، پیدا کوونکی دی، خلاق دی، احسن الخالقین دی. او د رب صفت دا دی چې الله د بعضې انسانان روغ پیدا کوي او بعضی بیماران پیدا کوي، بعضی مخلقی او بعضی غیر مخلقی، د چا اندامونه پوره او د چا اندامونه کمزوري. ډیر داسې خلک دي چې هغو په خپلوانو کې ودونه کړي دي او د هغو بچي روغ دي، او ډیر داسې خلک هم شته چې هغو خپلوانو کې ودونه کړي دي او د هغو بچي بیماران دي. ولې ډیر داسې خلک هم لیدل شوي دي چې هغوی په پردو کې ودونه کړي دي او بچي دا دغه دي، دا بیماران ختلي دي. او ډیر داسې دي چې پردو کې ودونه کړي دي او د هغو بچي هغه صحیح دي. نو د صحت او د مرض دا اختیار د رب العالمین څخه دی. صحیح د ډاکټران به د وینې څه ټیسټ کوي، د دې یو تجربه به وي، لیکن قرآن او حدیث کې د دې نه منع نه ده راغلې. د دې نمونې الله سورة الاحزاب کې محمد رسول الله علیه السلام ته وایي که ته د تره لورګانو سه او یا د ترورینو لورګانو سه او یا د ماسی لور سه او یا د ماسی د لور سه، یعنی د پلار د دغه سره د ورېرې سره او د مور د خورزې سره که دا ته نکاح کې، نو محمد رسول الله په تا باندې څه ممانعت نشته دی. نو که چېرته دې کې دا نقصان وی نو رب العالمین حکیم ذات دی او هغه په داسې قبیحو کارونو باندې حکم نه کوي. د دې بل مثال علي رضی الله تعالی عنه دی، د تره د لور د فاطمه رضی الله تعالی عنها سره د هغې سه نبي سلم یې تره زوی او د هغې سه نکاح کړې ده. محمد رسول الله علیه السلام د عمې د عم د تره د لور سه نکاح کړې ده، ویم د عمې د پاپو د ترور د لور سه نکاح کړې ده چې زینب رضی الله عنها ده. د زینب مور او د رسول الله علیه السلام پلار دا دواړه خور او ورورو. دارنګ نبی علیه الصلاة والسلام خپل دوه لوڼه ام کلثوم او رقیه عتبه او عتیبه چې د تره زامنو ته په نکاح کړې وې، زینب یې د ترور زوی ته په نکاح کړې وه. نو شرعاً دې کې انشاءالله څه ممانعت نشته دی. او د رب العالمین په کارونو باندې موږ او تاسې اعتماد کوو چې لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، الله چې څه موږ ته لیکلي هغه به موږ ته رسیږي. بعضې ورونو ته دلته چې یو اشکال جوړ شوی دی، هغه دا دی چې په یو روایت کې راځي چې غرب النکاح، تاسې پردو خلکو سره د لرو خلکو سره نکاح وکئ. نو دا روایت ابن الملقن هغه په البدر المنیر وم جز او 500 صفحه کې وی لم اره فی الباب شیء یستأنس به. په دې باب کې یو داسې حدیث نشته چې په هغې باندې اعتماد دی وشي. شیخ البانی رحمت الله علیه د دې روایت باره کې وی لیس بثابتین، دا ډو حدیث نه دی او ثابت د رسول الله نه دی. نو کله بعضې خلک وی بل روایت کې دی چې لا تنکحوا القرابة القریبه، خپلوالۍ کې ودونه مه کوئ، فإن الولد یخلق ضاویه، ځکه بچی به نقصاني پیدا کیږي. وګوره وایي دا روایت راغلی دی. ابو عمرو ابن صلاح چې مشهور محدث دی هغه وایي لم اجد له اصلا، د دې حدیث ماړو اصل نه دی موندلی. ابن الملقن البدر المنیر کې وایي دا روایت بالکل ثابت نه دی. سبوکی په طبقات الشافعیه شپږم جز 154 کې وایي لم اجد لها سندا، د دې روایت اړو سند نشته دی. شیخ البانی رحمت الله تعالی علیه وایي
دا روایت لا اصل له مرفوعان د محمد رسول الله علیه وسلم نه د دې اصل مرفوعان ثابت نه دی. د سلسله الاحاديث ضعیفه 5315 کې لیکلي دي. نو خلاصه د خبرې دا شو چې د باب کې حدیثونه نشته دي. شریعت دا نه دی ویلي چې تخپل ولای کې ودونه مکوه او خپل ولای کې رشته مکوه. البته که د خپل ولای د سی وادي چې داغه سره رحمی قطع کیږي د سړی نه دین ته نقصان رسیږي نو به نه ده پکار خو چې صلی رحمی وسنه قطع کیږي او دی وجنه نه کوي چې د شي د یې نقصان وي ورکه د شي چې پردو کې وکي وغه سم د یې نقصان راشي. نو د باب کې د صحیح روایت هم نشته. صحیح د ډاکټرانو به تجربه یي خو په قران او حدیث کې د دینه من نه دراغلي. امنګ تاسو به ان شاء الله د الله او رسول د خبرې لحاظ کوو.